هغه مسایل چې د یغه د رمضان مبارک د میاشتې سره تعلق دی لکه څنګه رضا شولا یا نور اعمال شو د یغه مسائل زده کول د ضروری دي د یغه مسائل زده کول اهتمام کوي د یغه مسائل د زده کړې کوشش کوي بیا په صحیح طریقه باندې میشتو دغه میاشت تیرولای شي او کچیرته میشتو ستاسو دغه د فضایل دغه اهم مسائل علم نوي بیا میشتو ستاسو په دغه عبادت کې حلاوت هغه میټاس خوشبوله کله هم محسوسیږي الله تعالی د هر عمل اجر ورشوي دی خو رضا یو داسې عمل دی چې دغه اجر الله تعالی نه دی ورشوي نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی الصوم لی وانا اجزی به اچ الله تعالی فرمایي چې رضا د مو د پوره دو ز په خپل د دغه رضا اجر ورکوم څومره غټ عمل دی څومره بهترین عمل دی چې الله تعالی په خپل اجر ورکوي ورشوي نه دی په انا زیات اجر ورکوي یو سړی چاته اجر ورکوي هغه چاته څه ورکوي هغه د خپل شان مطابق ورکوي به د الله تعالی شان خو په ټول نه غټ دی الله تعالی د خپل شان مطابق مشتو ست اجر ورکوي او عالمون فرمایي چې دا حدیث په داس عبارت په داس الفاظ باندې دی الصوم لی وانا اجزا به الله تعالی فرمایي چې رضا د مو د پوره دو ز په خپل د دغه رضا بدلای څومره غټ فضیلت دی څومره غټ اجر دی چې میشتو د دغه رضا بنیادی او اهم مسائل دغه ذکر دغه د زده کول میشتو اهتمام وکي کوشش وکي مثلا رضا دا رضا په تشی باندې موتیږي میش هغه شاین از دا چې په دغه شی باندې رضا موتیږي په دغه باندې موتیږي په دغه موتیږي وسه دا رضا چې متشوا په دا باندې صرف قضوید او کا کفاره هشته میش ټول مسائل زدا کې چې دغه شی په استعمالول باندې رضا موتیږي صرف قضوید دغه شی په استعمالول باندې رضا موتیږي او کفاره هشته یو شپته رضا ونسي نو دا مسائل که میشتوس اول زده کی ورته بیا میشتوس په صحیح طریقه باندې د رژې نیولې میش کوشش کړل شي او کچیرته میشته دغه مسائل کوشش هنه کی میشته دغه علم هنه وي بیا د میش رژې هم ته وي په میشو کفاره هم وشتي وي میشتوس ته دغه علم نه وي میشو عمل هکی په ځنو الوجه تنده ده تراوي خو میشتوس ته اجر نه ملوي شي او دوم عمل دی داسې تراوی شل رکعاته دي داغه په هر سړی باندې ضروری دي او که کوم سړی بغیر د عذر نه پرېږدي دا سړی ګناهګار دی داسې احادیث کې صراحت موجود دی 5 ترویحات نبی علیه الصلاة والسلام 15 ترویحات او هر ترویح چې کومه هغه 4 رکعاته دي 5 20 دا شل رکعاته دي نبی علیه الصلاة والسلام شل رکعاته ترویح کړل ډېر صحابه کرام نه دغه روایت منقول دي او داسې په جامع سره په جامعته کې او د قرآن ختم دا سنت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی نو شل رکعاته تراویح د دغه مسائل چې تراویح مسترنګ کې په کیمه طریقه سره وي کې په چاپ سره وي کې ټیم قریب سره وي کې میجو د قرآن ختم سرنګ کې دغه مسائل زده کول دا ضروری دي او درم شای دی زکات میشتو سره عموما په دغه میاشت کې زکات ورکوي اسه کا ځون د پوره بل میاشت هم مقرره کې پاکه زکات ورکول شي اس مسله نشته خو خلک عموما دغه میاشت ترجیح ورکوي دغه وجنه د زکات بنیادی مسائل دغه زده کړه د ضروری ده چې میاشتو سو زکات چاته ورکوي زکات په چا باندې فرض دی د زکات کوم شرایط دي آیا د میشتره څومره جایداد دی د میشتره څومره سامان دی څومره نقد لري پیسې سره زر سپین زر په کور کې د شزونه سره څومره دي په دا باندې زکات شي کنه شي دغه بنیاد ته شي او دغه مسائل زده کول دا ضروری دي ان شاء الله مستقبل کې کلیپینر سي دا ټوټل مسائل ان شاء الله په تفصیل سره بیانېږي او بل دی صدقه الفطر سرسیه په دغه میاشت کې میشتو سو سرسیه چاته ورکوي سرسیه په چا باندې ضروری دي او دغه سرسیه شرایط ته شاید چې کوم د زکات شرایط هغه شرایط ته سرسیه هلي دا سمېږي چاته فدیه ورکوي ا فدیه څوره ورکوي نو دغه مسائل زده کول دا ضروری دي او د هر سړی فدیه سرسیه د یغه علاقې
د سرسیي برابر ده چې په کومه علاقه کې دا سړی وي بس په هغه علاقه کې چې عالمون کومه سرسیه وشي بس هغه سرسیه دی ورکوي. او بله مسله دا ستو چې په دغه میاشت کې یو د اعتکاف د اعتکاف بنیادی مسائل د دغه زده کړه دا ضروري دي. میشتوس وایي چې اعتکاف په زوړ سړی باندې دغه لازم دی. نه، زوړ سړی هم اعتکاف کړی شي، ځوان یې کړی شي، وړي کژنکا یې کړی شي، دغه لپاره جماعت دی. او ښځه دا اعتکاف کړی شي خو په کور کې. د اعتکاف کوم شرایط دي؟ اعتکاف مسنون اعتکاف په تشي باندې موتیږي. میشتوس دومره کوتاهي کې چې لاس ورځې مسنون اعتکاف کی خو په شریع کې میشتوس نیت نه ورته کی. دغه د وجې نه د میشتوس د عمل اجر هر شی ضایع شي. نو د اعتکاف بنیادی مسائل د دغه زده کړه دا هم ضروري دي. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یو بل حدیث دی من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله چې کوم سړی وارث اعتکاف وکړو د الله تعالی د رضا لپاره جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادق. الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په میانځ کې درې خندقه قایم کړو. کل خندق ابعد مما بین الخافقین، چې د هر خندق د هر د ولو دره فاصله وي دمره پلنولی وي چې هغه د ځمکې او د اسمون په سورنه د دغې په فاصلې نه زیاتی وي. نو چې کوم سړی لس ورځې اعتکاف وکړو نو سوچ ورته وکړئ، خپل سوچ ورته لګوئ چې د دغه سړي و څومره زیات فضیلت وي. میشتوس د دغې فضایل نه محروم وي ځکه چې اعتکاف صرف خالي نوم مرویدلی دی خو میشتوس ته دغې فضایل علم نشته. په چار ده چې هر سړی د اعتکاف کوشش وکړو. که چیرې هر سړی نشي کړی په هر کور باندې په چار ده چې سړی په اعتکاف کې کښېني. که مسنون اعتکاف نشي کړی نفلي اعتکاف ته وکړو. یوه ګنټه اعتکاف شي، یوه ورځ اعتکاف شي، دوې ورځې شي، درې ورځې شي، نفلي اعتکاف ته کو او مسنون اعتکاف ته دغه خو بیا ډېر غټ اجر دی. الله تعالی دا میشتوس ټول ته په صحیح طریقه باندې د دغه میاشتې د اعمال په دا کې روژې، په دا کې ترویح، په دا کې سرسیي، زکات، اعتکاف د هر عمل کړی د الله تعالی میشتوس ټول ته په صحیح طریقه باندې د ادا کولو توفیق ورنصیب کړو.